السلام علیکم دوستانو، امید لرم ټول به روغ جوړ یئ. په دې ویډیو کې به موږ وایو یو څو جملې بلکې یو 50 جملې دي کومې چې کولی شو موږ مختلف ځایونو کې وکارو یا روزمره کارېدونکو جملو کې هم راشي. نو ویډیو در سره تر اخره وګورئ. I hope that's true. I hope that's true. امید کوم چې دا رښتیا وي. I hope that's true. امید کوم چې دا رښتیا وي. بعضې وخت کې موږ یو چا خبره باندې باور نه کوو خو بیا هم ورته وایو امید کوم دا خبره به رښتیا وي یا دا کار به رښتیا وي. I hope that's true. امید کوم دا به رښتیا وي. I wish that happens. I wish that happens. کاش چې داسې وشي. موږ زیاتره وخت یو څیز ارمان کوو کاش کې داسې وشي. نو موږ دا جمله استعمالولی شو I wish that happens. کاش چې داسې وشي. We lost the match. We lost the match. موږ لوبه وبایلله. He's independent. He's independent. هغه خود مختاره دی. He's independent. هغه خود مختاره دی. independent یعنی چې خپل مشکلات په خپله حل کوي یا خپل کار په خپله مخکې ته وړي یا خپل وظیفه خپل پیسې خپله مصرفوي. independent دی په خپل کار په خپل پیسو په هر څه باندې په خپلو فیصلو. نو هغې ته independent ویل کیږي. I will not forget. I will not forget. زه به یې هیر نه کړم. I will not forget. زه به یې هیر نه کړم. So nice of you. So nice of you. ته څومره ښه یې. So nice of you موږ هغه وخت کارو کله چې ته یو چا ته وایې چې یعنې ستا څومره ښه مجاز دی ته څومره ښه شخصیت لري. So nice of you. ته څومره ښه یې. Nice to see you. Nice to see you. په لیدو مو خوشحاله شوم. د خبرو وروسته کله چې سړی ځي یو چا سره ملاقات نه وروسته ته ورته وایې Nice to see you. په لیدو مو خوشحاله شوم. لیدلو مو خوشحاله شوم یا I have no fear. I have no fear. زه ویره نه لرم. I have no fear. زه نه ویریږم یا ویره نه لرم. I fear the dog. I fear the dog. زه له سپي ویریږم. څوک چې یو څیز نه یریږي ویلی شي I fear the dog. زه له سپي ویریږم. I fear the snack. زه د مار نه ویریږم. هغه تاسو پورې اړه لري مربوط لري. It doesn't look nice. It doesn't look nice. دا ښایسته نه ښکاري. It doesn't look nice. دا ښه نه ښکاري یا ښایسته نه ښکاري. Control your language. Control your language. خپله ژبه کنټرول کا. یا language په ځای باندې tongue هم استعمالولی شي. Control your tongue. بعضې وخت کې یو انسان داسې خبرې کوي بې باکه خبرې لنډ به ویم نو موږ ویلی شو control your tongue یا control your language. خپله ژبه کنټرول کا یعنی خبرو ته دې پام وکړه. Mind what you say. Mind what you say. خپل خبرې ته پام وکړه. بیا هم هماغه خبر یعنی بې باکه خبر یو داسې خبرو کې به تا ښه ونه لګي ته ورته ویلی شي Mind what you say. خپل خبرې ته پام وکړه. یا لنډ موږ بعضې وخت خلکو ته وایو خبرو نه مخکې سوچ کوه نو موږ ویلی شو Mind what you say. د دې معنا دا کیدای شي Speak carefully. Speak carefully. په احتیاط خبرې وکړه. دا هم یو طریقه ده چاته وایي چې ته خپلو خبرو ته دې پام کوه. Speak carefully. په احتیاط خبرې کوه. Those were the days. Those were the days. هماغه وختونه وو. موږ بعضې وخت کې د تیر وخت خبرې کوو نو بیا وایو هغه څومره ښه وخت و یا هماغه وخت وو. Those were the days. هماغه وختونه وو. Those were the days. I need some rest. I need some rest. زه آرام ته اړتیا لرم. زه آرام ته اړتیا لرم. یا ویلی شو I need some rest. زه لږ استراحت ته لږ دا سم چې راځي ورسره یعنی مطلب لږ
I need some rest. زه لږ استراحت ته ضرورت لرم. Stay at home. کور کې پاتې شه. Stay at home. کور کې پاتې شه. کور کې ایسار شه. Stay in the room. Stay in the room. په کوټه کې اوسه. ته یو چاته وایې کوټې نه مه راوځه. Stay in the room. کوټه کې اوسه. Don't worry too much. Don't worry too much. ډېره اندېښنه مه کوه. ډېر تشویش مه کوه. Don't worry too much. She's worried now. She is worried now. هغه اوس اندېښمنه ده. هغه اوس تشویش کې ده. هغه اوس خفه ده. She's worried now. هغه اوس اندېښمنه ده. This is a big problem. This is a big problem. دا غټه مسله ده. This is a big problem. دا غټه مسله ده. It's not my problem. It's not my problem. دا زما ستونزه نه ده. دا زما مشکل نه دی. زما problem نه دی. It's not my problem. They got married. دوی واده وکړ. They got married. دوی یا هغوی واده وکړو. He is married. هغه واده کړی دی. Married واده کړی دی. We help each other. We help each other. موږ یو بل سره مرسته کوو. موږ یو بل سره کومک کوو. We help each other. موږ یو بل سره مرسته کوو. I'm out of energy. I'm out of energy. زما انرژي ختمه شوې ده. یو کار یو پروجیکټ څوک درته وایي دا کار به وکړو په شریکه باندې ته وایې I'm out of energy. زما زړه کې زور نشته. موږ ساده الفاظو کې زړه کې مې زور نشته نن. I'm out of energy. زما انرژي ختمه ده. Don't waste energy. Don't waste energy. انرژي مه ضایع کوه. بعضې وخت کې په یو کار باندې چې هغه نتیجه نه ورکوي موږ پې زحمت وباسو نو موږ ورته ویلی شو don't waste energy. یعنې په دې باندې وخت مه ضایع کوه. انرژي دې پې مه ضایع کوه. Is there something else? Is there something else? آیا بل څه شته؟ یو څوک یا یو دکان کې یو کار کې څوک تاته ووایي چې دا راواله دا راواله یا دا کار وکړه. مختلف کارونه ته ورته اخره کوې. Is there something else? نور څه شته؟ بل کار شته یا بله خبره شته؟ Is there something else? آیا بل څه شته؟ I will ask someone. I will ask someone else. I will ask someone else. زه به له بل چا پوښتنه وکړم. I will ask someone else. زه به له بل چا نه پوښتنه وکړم. I am out of danger. I am out of danger. زه له خطره بهر یم. I am out of danger. زه د خطر نه بهر یم. It's all good here. It's all good here. دلته هر څه ښه دي. It's all good here. دلته هر څه ښه دي. د دې معنی دا ده چې څوک ته زنګ ووایي چې هلته حالات څنګه دي ستا خواته ورته وایي It's all good here. دلته هر څه سم دی. یعنې هر څه ښه دي. Get to work. کار ته ورشه یا کار ته دې شه. Get to work. کار ته دې شه یا کار ته ورشه. Time to work. Time to work د کار کولو وخت دی. Time to work د کار کولو وخت دی. یو ځای کې ناست ډېر ګپ شپ ولګوو ته ورته وایي Time to work. یعنې کار ته به ځو. کار وخت دی. Begin right away. Begin right away. سمدلاسه پیل کړه. سمدلاسه شروع کړه. Begin right away. همدا اوس یې شروع کړه موږ وایو. That's all I need. That's all I need. بس همدا مې پکار دی. That's all I need. بس همدا مې پکار دی. I need something else. I need something else. زما بل څه پکار دی. I need something else. زما بل څه پکار دی. I will remember that. I will remember that. زه به دا په یاد ولرم. I will remember that. زه به دا په یاد ولرم. It looks terrible. It looks terrible. دا خراب ښکاري یا وحشتناک ښکاري. Terrible ډېر خرابه وحشتناکه look. Terrible. It looks terrible. دا خراب ښکاري.
It's hard to say. It's hard to say. دا ویل ګران دي. It's hard to say. دا ویل ګران دي. یو څیز باندې ستاسو سر نه خلاصېږي ته د دې خبرې کول مشکل دي که څه داسې ووایم. It's hard to say. I can't be sure. I can't be sure. زه یقین نه لرم. زه یقیني کېدی نشم فی الحال یعنی I can't be sure. مطمئن نه یم یقیني کېدی نشم یا یقین نه لرم. Leave it for now. Leave it for now. د اوس لپاره یې پرېږده. موږ که نه اوس ترې تېر شه. Leave it for now. د اوس لپاره یې پرېږده یا اوس ترې تېر شه. Come with me. Come with me. زما سره راځه. زما سره لاړ شه یا ویلی شو. Let's go together. Let's go together. راځه چې یو ځای ځو. Let's go together. راځه چې یو ځای ځو یا یو ځای لاړ شو. I want to take a nap. I want to take a nap. زه لږه شیبه ویده کېږم. I want to take a nap. nap ویل کېږي یو 20 دقیقې 30 دقیقو دپاره سر ږدل یا ویده کېدل سترګې پټول هغې ته nap ویل کېږي. استراحت کول لږ ساعت دپاره. I want to take a nap. زه لږه شیبه ویده کېږم. I want to lay down. زه غواړم پرېوځم. کله چې ته غواړې ستړی د هغې ته یې لږ ساعت دپاره غورځېږم پرېوځم ویده کېږم. I want to lay down دا هم په هماغه ساعت کې ویده کېدل دي. nap خوب کول او lay down پرېوتل. I would like to sleep. I would like to sleep. زه غواړم ویده شم. ته یو چاته وې خبرو کې چې I would like to sleep. زه غواړم ویده شم. هغه په دې پوهېږي چې یاره سړی ستړی دی او ویده کېدل غواړي. I would like to sleep. زه غواړم ویده شم. Don't make it difficult. مشکل کوئ مه. Don't make it difficult. مشکل کوئ مه. I don't eat much. زه ډېر نه خورم. یعنې زه ډېر خوراک نه کوم. کله چې ته وې زه ډېر خوراک نشم کولی نه کوم. I don't eat much. زه ډېر نه خورم. I don't eat these things. I don't eat these things. زه دا شیان نه خورم. زه دا شیان نه خورم. بعد وخت کې انرژي یو داسې شی نه چې هغې نه سړی پرهیز کړي ته ورته I don't eat these things. زه دا شیان نه خورم. Eat a little more. Eat a little more. لږ نور وخوره. یا موږ چاته وایو لږ نور خوراک وکړه. Eat a little more. لږ نور وخوره. Pay attention to me. Pay attention to me. ما ته پام وکړه. ما ته توجه وکړه. Pay attention to me. ما ته پام وکړه یا ما ته توجه وکړه. دا د نن ورځې جملې یا روزانه جملې یا بعض ځایونو کې کارېدونکي جملې 50 جملې وي. امید لرم چې د تاسو کوم ځای نه ځای کې په کار شي او یا یې ځان سره تکراري کړئ یا یې ځان سره نوټ کړئ تر څو تاسو مکمل تفصیل سره پرې پوه شئ. او که بعضې لغات باندې نه پوهېږئ تاسو کولی شئ ګوګل د لارې هغې معنا راوباسئ او ځان پرې مکمل پوه کړئ.